دا زموږ هوټل دی د داخلي منځ به زه تاسو ته وروسته وښیم. دا وګورئ زموږ اتاق چې دی په 12 پوړ کې دی. دا یې هغه پیروني صحن دی ډېر زیات خوندور او دلته تاسو وګورئ څومره ښکلی پیغام یې لیکلی دی. دا لکه هغه مین بولیوارډ دی. هوټل پارسیان 4 ستوري هوټل دی. ښه امنیت هم لري او زموږ څنګ کې چې دی د نفت وزارت دی او د زراعت. وګورئ نن سړک بیخي خالي دی ځکه رخصتي دی. د چتګر په نامه یو سیمه دی چې د تهران شمال کې جوړ شوی دی، لکه د ښار په شمال کې. ډیر زیات خلک دی، بیروبار دی، خلک راځي، ډیر سټنډرډ ځای دی. دغه جهیل غوندې ځای چې تاسو ګورئ دا ټول مصنوعي جوړ شوی دی. بیا د مایانو لپاره ځای لري او د هغه لپاره هم ځای لري. شاوخوا چې دي ډیر زیات کورونه دي. نو دلته د خلکو د معلوماتو په اساس چې دی لومړی دلته دوی دا جهیل او دغه پارک دا سړکونه جوړ کړل، پس له هغې نه بیا شاوخوا منزلونه جوړ کړل. ډېر قیمتي ځای دی، لکه متر مربع دوی وایي چې 10 میلیونه 20 میلیونه دی. دا مایانو ته خلک ډوډۍ اچوي. وګورئ دا ډوډۍ هغې کې پرته دی. دا غټ ډبل روټۍ چې دي دې پسې بیا مرغان راځي، هم مرغان او هم چې دي مایان دواړه. او ټوله ډوډۍ چې دی امیري صاحب راوړی دی ورته. ټوله ډوډۍ امیري صاحب راوړی وه. امیري صاحب خرچه یې کړې ده نن. دا شاوخوا خلک ورته وایي ولې کمه ډوډۍ دې راوړې، سړی ډېره ډوډۍ راوړي. این مناطق میبینیم اکسیژن برای چیزا که محوطه از اون مرغای میای اونجی میام اینا رو میگیرم ازم بالا. پرندار میبینی این وقتی نزدیک او میشم میبینم که بالا میشه میگیره اونا. وګورئ دا څومره ډېر زیات مایان دي، خو څوک یې نه ښکار کوي یا یې نه نیسي. او یو ځای کې لیکلي وو چې ماهیګیري چې دی بنده دی، ممنوع دی. بیخي ډېر زیات مایان دي. دا غټ مایان دي، غټ مایان دي.